د تاریخ له زرینو پاڼو. عینکې یا چشمې د مسلمانانو اختراع ده. په اسلامی تاریخ کې عباسی خلیفه منصور المستنصر بالله هغه لومړی خلیفه و چې عینکې په سترګو کولې. هغه په 1242 میلادي کال کې وفات شو. د عباسی خلافت دوره د ساينس په تاریخ کې طلایی دوره بلل کیږي. نامتو مسلمان ساينس پوه ابن الهیثم په دې وتوانید چې د شیشې اختراع ته ترمیم او جدت ورکړي. د ابن الهیثم په دوره کې عباسی خلیفه منصور المستنصر بالله هغه لومړی خلیفه و چې د سترګو د دید له کمیدو وروسته عینکې په سترګو کولې. دغه موضوع ته د اسلامي نړۍ نامتو مورخ امام شمس الدین الذهبي هم په خپل کتاب کې اشاره کړې. د تاریخ له زرینو پاڼو.